د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان کډوال باید اوس بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل چې په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي او په وینا یې دغه هیواد نه غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي او پاکستان ته د نورو افغان کډوالو جوپې ورماتې شي، ځکه چې د ده په وینا اسلام آباد نور د افغان کډوالو ورتګ نشي زغملی. نوموړی وایي اسلام آباد له کابل سره د خپلو اړیکو د کچې راټیټول په پام کې نه لري او نه غواړي له افغانستانه خپل سفیر ور وغواړي او نه هم د دې کار هوډ لري. چودري وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغان حکومت خپلې ټولې هڅې د دغه هیواد پر سیاسي حل لارې متمرکزې کړي، ځکه چې په وینا یې د افغانستان د کشالۍ حل یوازې له سیاسي لارې شونی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي. د یادونې ده چې تېره ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علیخېل طبي اسناد او نور شواهد په ډاګه کوي چې نوموړې اختطاف شوې او ربړول شوې ده. یاد وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د نوموړې د اختطاف په اړه کره شواهد موجود دي او پاکستان چې د سیاسي استازولیو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب مسؤل دی باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي. دغه وزارت ویلي چې ټاکل شوي په دې اړه یو افغان پلاوی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې لا تر اوسه سلسلې علیخېل د اختطاف په اړه څېړنې پای ته نه دي رسېدلې او ټینګار یې کړی دی چې پاکستاني چارواکي دې په بې ځایه وړاندوینو د افغانانو احساسات نه زخموي او دغه راز دې د دواړو هیوادونو اړیکې تر دې نه ترینګلې کوي.